ته پوهېږې چې په افغانستان باندې موږ څونې خوابدېږي، دا ځګر یې داسې کوي چې پر دې سینه باندې مرمۍ ونه لګېږي د امریکا، افغانستان ته څوک ولاکه ورسه وګوري، اول به زما په سینه لګېږي، بیا به افغانستان ته څوک لګېږي. زما ته دروغ مه وایه، زه در خبر یم. خو تر ټولو هغه صحنه چې زه پاکستانیانو امریکایانو تسلیمولم، دا ماته ډېر دردناک نه بیاخم په دې چې ملګري ډېر دي، بیا به نور خفه شي. ټول راته ګران دي. تر 1920 پورې زما دا یقین دی چې یو نوی تغییر به بل راځي، او دا تغییر که په اسلامي نړۍ کې راغلی، دا به یو مثبت تغییر وي. نو تاسې دا همکاري زموږ سره وکړئ چې دا زموږ چې کوم تبلیغات کړي دي دا دروغ کوي. دوی ته دغه مشکله ده دنیا ته، اوس رښتیا هم دا مشکله ده چې موږ یې دومره بد معرفي کړي یو چې اوس د ښو خوله باندې ویلی نه شي دا ښه خلک. نو یو چا ماته وویله د دوی د چارواکو څخه چې شیخ ضعیف مولا وایي تاسې عقل نه لرئ، دلته ما فی مخفي مغزه مو نشته. ما وویل ورته خره سره مو سر نیولی دی، ورسره وهه یې، نو غر به ماتېږي که به سر. په دا دوحه کې چې کوم مذاکرات وو هغه ټیم زما سره ولیدل د امریکایانو. که حقیقت ووایم، پاکستان پر یو غاصب مځکه باندې جوړ دی.